د پیښور د پیر زکوړي پل سره نږدې د اګست په 2مه د پولیسو پر موبایل ګاډي د سړک غاړې خښ بم چاودنه شوې چې پکې دوه پولیس اهلکار ژوبل شوي دي. د ریسکیو 1122 د ابتدایي ریپورت او د جوبلو د فهرست له مخې په جوبلو اهلکارو کې یوسف او صمد علي شامل دي. دواړه اهلکار د پیښې سمدستي وروستو هسپتال ته رسول شوي او حالت یې د خطرې نه بهر ښودل شوی دی. له پیښې د ځایه د ترلاسه شوو عکسونو او ویډیوګانو له مخې د چاودنې په نتیجه کې د پولیسو د ګاډي مخکنۍ برخه سخته زیانمنه شوې، شیشې یې ماتې شوي او ټوټې پر سړک خورې شوي دي. د چاودنې خبر ترلاسه کېدو سره سم د ریسکیو او پولیسو ډلې د پیښې ځای ته ورسېدې. پولیسو سیمه په خپله ولقه کې اخیستې او د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. د پیښې ذمهواري تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې.